پکتیا کې د زلزلې له امله څه د پاسه 1000 تنه مړه او له 1500 زیات ټپیان دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت یوازې 2 ولسوالیو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله څه د پاسه 1000 تنه وژل شوي او له 1500 زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند بختر اژانس لیکلي چې دا مرژوبله یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې اوښتې ده. دغه اژانس زیاتوي چې دغه ولایت په زیړوک او نکې ولسوالیو کې هم زیات شمېر خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه شمېرې نه دي تایید کړي. مخکې له دې طالب چارواکو ویلي وو چې په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي او 1500 زیات ټپیان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په کابل کې په یوه بیړنۍ خبري غونډه کې دا شمېر تایید کړ. د ښاغلي مسلم په وینا د دې زلزلې له امله زرګونه کورونه ان څو کلې بشپړ وران شوي او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر ټولو ډېره مرژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. هغه قربانیانو ته 100 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې د منظورۍ خبر هم ورکړ. دغه راز د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له نړیوالو ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. د ښاغلي اخندزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرژوبلې زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت اړوند او نورو ادارو خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. مخکې له دې که څه هم په خوست کې د مرژوبلې شمېرې وروستی ښودل شوي، خو د پکتیکا ځایي چارواکي د مرژوبلې زیاتېدو خبره ورکوي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي مني چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله 255 تنه مړه شوي او له 1500 زیات ټپیان شوي دي. د بېګنۍ زلزلې له امله د دې ولایت په نکې، زیړوک، برمل او ګیانې ولسوالۍ کې ډېر شمېر کورونه نړېدلي دي. افغانستان کې شوې زلزله